سالو دی پور تک خلراکا زدی د شوندو پرمان راغلیاما ستا د امین تاوان بدار کا بلا سرا کچی واری وشکواما وشکواما پر بخملی زلف العسكر شنور میں ہم سراتا دزڑ زخمونا دزڑ زخمونا چی بیایت دوری نکے گرانی ساتر سترگو زد ژوند ویستما ویستما اسفنیار 15,000 بخشش کړی دی او په خپل اج نصرت هغه 10,000 بخشش کړی دی بیدار اج فقیر صاحب دی بیدار و د سوی د غوښو څه شوروا مغواړه د لغړ زنی څه وفا مغواړه د سوی د غوښو څه شوروا مغواړه لغړ زنی څه وفا مغواړه د لغړ زنی څه وفا مغواړه گرانی لیلا و مات دیر خون را کوینا دیوی ورزی مینایا آقا گل دستا فرمایشی زد پخوا څخه مین در باندې یاما در باندې واما د خولې خبرې او دې خوږې دي و ما ته ووایه په سپینه خوله حلونه وایه حلونه اج فقیر احمد الله چې دا چې فقیر زید بیا ما چې فقیر 1000 بخشش کړي دا غي فرمایش دی ابراهيم ټول یارانو دا ټپې دا چې غاګولم فرمایش وی چې اکل ور جوړی کړي و دا جامین هغه د ټول فرمایش رنما غواړه د سرو زرو پېزوان سما ډېر غریب درشن خالي صبر وکړه خدای براولي دوران
وسو سختنا چاری داشن خالی زما ډېر غریب داشن خالی دلاس تو شان راکا و جدائی کی وزتا پریاد واما پریاد واما کدا ورزما غیشی تراغلی خالق کلامو دی بیان جلا کوینا جلا کوینا در هنر گل دی شوشی سری دی دا توری زلفی دی ماران خوراک کوینا خوراک کوینا زرو خالدی پرتندی مزا کوینا وشمتا مزا کوینا وسوم لیونی کهان می وینه ساده مینی وی زار می پڑلی دینا دانی زار می پڑلی دینا دانی سوم لیونی کهان می وینه ساده مینی وی زار می پڑلی دینا دانی زار می پڑلی دینا دانی زړګی مې یو صدر خپل کور دا امانت ته په مینه درکوم او درکوم د لیونو سترګو اثار دي او جغه بلا ورسب سړی وم وسنی زلی ونی کړما لیونی کړما دا امانت وی در سره ساته په امانت کې خیانت نه خوښومه خوشواما پرون می وانی دستا سترگی نن یم مجبورا چی وکور لره درزاما لره درزاما
مل تور کجل را واخل سترګې تورې کدر زما ګرانې مسافر راغلی